سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته زما د نن لایف موضوع چې ده طالبان یا د افغانستان حکومت ولې په پی ټي ایم باندې خاموشه دی چې کوم وحشت کوم ظلم کیږي د ښکته مقبوضه افغانستان او زموږ افغانانو پښتنو سره په دې باره کې بل منګ او تاسې له څه پکار دي آیا منګ او تاسې د بلوچو مجاهدینو چې د خپلې ازادۍ جنګ کوي د دې سپورټ وکړو د ټي ټي پي د طالبانو مجاهدینو د دې سپورټ وکړو وی نه کړو بل پاکستان کې به جنګ کم حالتو ته رسیږي په دې باندې زما نننۍ خبرې دي او هیله کوم چې دا ویډیو او دا میسج مخکې ورسوئ زه هغه شان د ویډیوګان نشم کولی چې هغه عکسونه مکسونه ولګوم ځکه چې زما پیجونه د منځه دي زه به تاسې له پیغام در کوم بیا په هغه باندې تاسې ملګري دا مشترکه مبارزه ده په هغې باندې تاسې عکسونه هم لګولی شئ زما په ویډیوګانو هر څه لګولی شئ خو زه چې کوم به زما باندې رپورټونه ډېر کېږي اول موږ د خپل افغانستان د حکومت یعنې د طالبانو د مشرتابه نه ګیلم لرو او ګیلم حق هم دی چې زموږ ښکته کوم مقبوضه افغانستان ښکته زموږ کومه د افغانانو د پښتنو خاوره ده په هغې باندې دا پنجابي دهشتګرد ریاست ډېر ظلم کوي زموږ پښتنو سره د پی ټي ایم سره د هغې د ملګرو سره زموږ ښکته پښتانه وژني ځورویه بېعزته کویه زه پوهېږم په دې باندې چې طالبان به بعضې ګیلې لري د پی ټي ایم نه د پی ټي ایم ملګرو به داسې خبرې کړي یا کویه چې هغه به د طالبانو په ضد واني او هغه به طالبانو ته خوند نه ورکوي خو هغه بېله معامله ده دلته معامله د لرو برو افغانانو د پښتنو ده دلته معامله ملي معامله ده دلته معامله زما د لوی افغانستان معامله ده دلته معامله زما د ښکته محکوم چې کومه افغانان پښتانه دي د هغې د کړاوېدلو او هغه د ځورېدلو معامله ده نو موږ د طالبانو د مشرتابه نه په کلکه دا غوښتنه کوو چې همدغه وخت دی بلکل رسمي بیان ورکوي د پی ټي ایم په حمایت کې موږ یې ګورو چې بعضې طالبان دلته راځي میډیا ته یعنې ډېرې ښه خبرې کوي د ډورنلینډ په باره کې د پاکستان په خلاف چې کومې خبرې کوي موږ ته ټکور لګېږي هغه خبرې د لوی افغانستان خبرې کوي د ډورنلینډ د دې ناپاکې کرښې خبرې کوي هغه بلکل موږ هغه موږ ستایو او موږ یې منو تاسې نه مننه کوو خو نن د پاکستان دهشتګرد ریاست بیا د پښتنو سره ظلم او وحشت راغستی نو طالبان دي بلکل د پی ټي ایم سره خپل نظر شریک کړي د دې په خاطر نه چې پی ټي ایم یا منظور پښتون دی یا محسن داوړ دی یا ولی وزیر دی دا د لوی مالت وی چې د لوی افغانستان د ټولو د پښتنو خبره ده دا یو ملي خبره ده نو موږ د طالبانو د مشرتابه نه په رسمي طور باندې د دې نه یو اعلان غواړو چې بلکل تاسې سپورټ تاسې یو بیانیه ورکوئ تاسې بلکل رسمي بیانیه ورکوئ چې پی ټي ایم سره ظلم کیږي پی ټي ایم زموږ ورونه دي زموږ افغانان دي او زموږ په خاوره باندې پنجابي زموږ پښتنو زموږ افغانانو سره ظلم کوي نو دغه غوښتنه زموږ د طالبانو د حکومت نه او د طالبانو د چارواکو نه ده چې هغه کار وکړي ما تاسو ته همیشه ویلي چې ملي شی نه دا ملي معامله ده اوس پی ټي ایم سره زه اختلاف لرم نه لرم هغه بېله مګر پی ټي ایم یا دغه چې دی دا یو ملي خبره ده د لوی افغانستان او د پښتنو د ازادۍ خبره ده دومره ظلم چې دی ریاست کوي یقین وکړه چې دومره ظلم په دنیا کې نه کیږي نو د طالبانو مشرتابه نه زموږ ډېرې سترګې دي ورته ګورئ مخکې خو به اشرف غني صاحب باندې تاسې ډېرې نیوکې کولې چې دا دی واغه کوي اوس خو تاسې د کابل په چوکۍ باندې ناست هستئ د کابل پارک کې تاسې ناست هستئ نو مهرباني وکئ یو خو به دا وي چې زموږ ښکته کوم مقبوضه افغانستان مقبوضه خاوره چې ده زموږ پښتانه محکوم افغانان اب هم دنه ډېر خوشحاله شي بل به ستاسې هغه جرأت به معلوم شي بل دغه ستاسې دغه بعضې خلک چې دا د شک خبرې کوي چېرې طالبان د پاکستان خبرې دي نو دغه شک به هم څه ناڅه ورک شي نو موږ تاسې په کلکه د طالبانو مشرانو طالبانو مشرتابه نه دا د غوښتنه کوو چې د پی ټي ایم سره یو ځای شي د پی ټي ایم په حمایت کې بیانونه ورکوي او دا د پاکستان دهشتګردي د پاکستان وحشت دا په کلکو ټکو باندې وغندئ نو دې سره به لر او بر افغانان زړونه به تاسې وګټئ او ډېر افغانان به دا نه په دې باندې خوشحاله شي افغانانو ورونو بل کم
جنگ چې اوس په پاکستان کې شروع دی د بلوچو مجاهدینو د طرف نه او د ټي ټي پی مجاهدینو طالبانو د طرف نه آیا موږ او تاسو سره د دې سپورټ پکار دی که نه دی پکار؟ زه تاسو یو څو خبرې کوم. موږ او تاسو ته خدای پاک عقل شعور راکړی. همیشه پاکستان د پاکستان حکومت، د پاکستان سیاستمدار، د پاکستان مولیان دا ټول او همیشه زموږ په افغانستان کې د جهاد خبرې کړي او جهاد کومک غوښتنه کړې ده. په جماعتونو کې چندې غوښتل شوي دي، په اعلانونه شوي دي، د فضلالرحمن په ټي وي باندې دغه شته دی، انټرویو شته چې په افغانستان کې بالکل جهاد دی. نن چې دغه بلوچ مجاهدین د ازادۍ جنګ کوي، د خپلواکۍ جنګ کوي، آیا زموږ او ستاسې مولیانو ته یا طالبانو ته یا عام ولس سره دې سپورټ پکار دی، د ټي ټي پي سپورټ پکار دی که نه دی پکار؟ ځکه 45 کاله یعنې زما چې یاد شي همیشه پاکستان د دغه شانې شیونه زموږ په وطن کې د اسلام خبرې کړي دي. مولیانو سیاستمدارانو زموږ د افغانستان نه 5مه صوبه جوړوله، یعنې دا ټول مکمل بیانونه پراته دي په ټي وي باندې. نو بالکل د اسلامي نګاه نه، د انسانیت د نګاه نه، د ګاونډیتوب د نګاه نه، د هر طرف نه پکار دا چې موږ او تاسې دغه خلکو سپورټ وکړو او دې ته موږ د ازادۍ سوال کوو او دې ته موږ او تاسې کامیابي غواړو. ځکه چې همدغه د پاکستان ملا، همدغه د پاکستان د سمیع الحق نه نیولې سراج الحق او د سراج الحق نه نیولې د قاضي حسین احمد او د قاضي حسین احمد نه نیولې د فضلالرحمن، د فضلالرحمن نه نیولې تر هر ملا پورې چې دغه اوس دغه توجه والا څومره چې دي د ټولو زموږ په افغانستان کې د جهاد په باره کې خبرې کولې او ویلې که دغه کې جنت ګټې نو افغانستان ته لاړ شه، که جهاد کوې نو افغانستان ته لاړ شه. نو نن موږ او تاسې دا بیان باید ورکړي زموږ مولیان او همدغه فضلالرحمن یې ورکړي، همدغه توجه مولا یې ورکړي، همدغه شانې نور مولیان یې ورکړي چې جنت ګټې نو ورشه پاکستان ته جنت وګټه. ځکه یو قانون کفري دی او بل هلته بلوچ مجاهدین یا ټي ټي پي والا چې کوم مجاهدین دي هغه د ازادۍ جنګ کوي. هغه ګورئ ټي ټي پي والا سره ساتي هر څومره مخالفت وي، خو د پاکستان په باره کې ورسره هېڅ مخالفت مه کوئ. ځکه چې دا 45 کاله زموږ په وطن کې د هر یو اسلامي تنظیم سره ګوره دا 7 تنظیمه تاسو ته ما وښوده، دا یې په 1903 کې د جوړ کړي وو افغانانو، نه په افغانستان کې روسانو، نه په افغانستان کې امریکایانو. دغه 7 تنظیمه چې جوړ کړي دا د مجاهدینو او په دې باندې په میلیون‌هاو ډالر په هغې وخت کې مصرفول. نو په هغې وخت کې زموږ وطن اشغال نه و او دې به خلک رالېږل زموږ وطن ته جنګ ته، زموږ وطن ته به وروره د جهاد فتواګانې به ورکولې. همدا قاضي حسین احمد یو، همدغه جماعت اسلامي یو، همدغه دغه نور دغه یوازې د نیشنل پارټۍ نه یا د محمود خان چکزي صاحب نه علاوه نور دغه تقریبا ټولې د پارټۍ په دې کې شاملې وي. نو خبره دا ده چې موږ او تاسې له پکار دا دی چې د دې خلکو سپورټ وکړو. او زه نن اینم د بي بي سي راپورټ اینم، د نورو چینلونو راپورټ اینم چې هلته پاکستان پوځیانو باندې یو بد حل دی او تاسې هلته لاړ شئ کمنټونه وګورئ چې په یو منټ کې چې څنګه دا ویډیو شیر شي یا په پاکستان کې یو دماکه وشي یا دغه وشي، تاسې کمنټونه وګورئ چې څه حل دی. ځکه د ټول خلک یې کړولي دي، ټول خلک یې تباه کړي دي. هغه پاکستان دغه جعلي پاکستان، دا د اسلام په ضد جوړ شوی پاکستان، دا د پښتنو په ضد جوړ شوی پاکستان دی. همیشه هم اسلام خرڅ کړی، هم مولیان خرڅ کړي، هم قاریان خرڅ کړي، هم مسلمانان خرڅ کړي، هم د پیسو مقابل کې هر یو کار کړی. نو نن تاسې وګورئ چې د شیخ رشید بیان وګورئ، نور وګورئ چې 40% په پاکستان کې جنګ ډېر شوی دی او 40% په پاکستان کې روزانه په بنیاد باندې 15 پوځیان د پاکستان وژل کیږي. او زه نن هغه خلکو ته ویم چې نن چې ته پرونه پورې راتلی او زنده‌باد ته ویلې، که نن زه هغه شانې په هغه جذبه کې راشم په تا به څه تېرېږي؟ که زه نن په هغه جذبه کې راشم که په کومو جذبو باندې تاسې به راتلی زموږ د ملي اردو په خلاف، زموږ د افغانستان په خلاف، زموږ د تبعي په وجه باندې، زموږ د بربادۍ باندې تاسې خوشحالۍ کولې. خو موږ دا نه کوو. موږ یو ته بیعقلي، موږ خپل مقبوضه افغانستان امو ته راباسینه، خپله خاوره ده، زموږ خاوره ده، دا زموږ ټول ورونه دي. موږ دلته جنګ نه غواړو، خو موږ پنجابیان دلته نه غواړو. او افغانستان اشغال دی، موږ طالبان ورونو ته دا ویو تاسې که یو اشغال ختم کړی د افغانستان، خو ښکته دا ټکه پورې اشغال پاتې دی، دا لا ختم نه دی. افغانستان اشغال دی، نو دا زموږ د وطن خاوره ده، دا زموږ وطن دی، دا زموږ ورونه دي. د پی ټي ایم وي که هر یو وي، تاسې باید دې سره کومک وکړئ او لاس په سره ورکړئ چې دی کامیاب شي او خپل دغه ازادي د دې تور مخې نه والي.
دا تورمخی ګوره دا تورمخی د انسانانو په مرګونو نه مړېږي. او افغانانو پښتنو ورونو د کمې ورځې نه چې دا جوړ دی د کمې ورځې نه زه تاسې له 2 واقعې ویم. په 1980 کې دی لاړه په فلسطین وانې د ضیاء الحق په مشرولۍ کې د اسرائیلو سره ودرېدو فلسطینیان شهیدان کړو. ورشي په 1980 تاسې سرچ کړئ د جیو پروګرام د حمید میر هلته د پاکستان یو پوجي ناست خپله دا بیان ورکوي چې موږ د فلسطین په خلاف جنګ کړی. یعنې موږ اسرائیلیانو سره ولاړې بل چې یو ویډیو راغلی وه د یو ګل خان ویل چې موږ ته اسرائیلیان ښه دي موږ نه د افغانانو نه اسرائیلیان ښه دي. بلکل تاسې د اسرائیلیانو ملګري یاست همدا ستاسو خلک که نه ځکه چې ستاسې همدغه پوجیانو په اسرائیلو باندې د ملګرتیا کړې د اسرائیل په کومک کې د فلسطینیانو باندې دا کړی. نو خود تاسې له اسرائیل تاسې یو اسرائیل خو په یو فکر او په یو نظر هستئ. نو بیا په هغې باندې زړه دغه نه شو. افغانان ورونو دلته راله په 1980 کې 10 لکه بنګالیان شهیدان کړو. 10 لکه په یو ګولۍ باندې بیا 2 بنګالیان شهیدانول. ډېرې ګولۍ پې مه خرابوئ. دا د پاکستان د سیاستمدارانو جنرالانو خبرې تاسې ووایئ. 10 لکه ښځو سره جنسي تېری وکړو. بنګلادیشیان یې داسې کړه چې قارغانو ته یې واچول زناورو ته یې دوی وجودونه ور واچول. په هغې باندې لا ماړه نه و چې دلته په بلوچانو شروع وکړه. بلوچان یې تقریبا ټول ختم کړي دي ډېر لږ پاتې دي. نو پښتانه چې دي پښتانو باندې شروع کړې ده. تقریبا دا 15 کاله په لکاو په میلیونهاو پښتانه شهیدان کوي وجل بیزتیان یې ور واړولې. په 80,000 خپله پاکستان اقرار کوي چې موږ به وروره په وزیرستان او په دې کې د امریکې نه پیسې واخیستې خپل پاکستانیان او دا پښتانه شهیدان کړم. او د رایل شریف وګورئ رایل شریف 12,000 پښتانه شهیدان کړي. په سعودي کې چې ناست دی د پاکستان د فوج دغه مشر چې مخکې تېر شوی. که زما خبره باندې یقین نه راځي د جنرال امیر خبرې واورئ د ثوابۍ والا چې تاسې ته ووایي چې تاسې هغې بیان واورئ چې تاسې معلومات وشي چې هغه وایي چې 12,000 پښتانه هغه شهیدان کړه او لاړه په سعودي کې دې ورته هیرو وایي. نو خبره دا ده چې افغانانو ورونو د 2 کسانو دغه ته به موږ نه ګورو او لرو برو پښتنو افغانانو ته ویو چې بالکل د اتفاق د اتحاد ټیم دی. انشاءالله د ازادۍ ټیم هم دی. انشاءالله چې تاسې ډېر زر ازادۍ ته روان استئ او د دې دهشتګرد ریاست په خلاف باندې هر رقم مبارزه چې تاسې کوئ الله تعالی به تاسو ته اجر درکوي. ځکه چې دا ما درته تاسې ویلې چې دومره اسلام ته چې دې ضربه ورسولې دومره مسلمانانو ته چې دې ضربه ورسولې ده هېڅ یو ملک نه ده ورسولې. دا 3 کاله تاسې وګورئ. نو خبره دا ده افغانانو ورونو چې موږ د طالبانو د مشرتابه نه په کلکه غوښتنه کوو چې د پاکستان په ضد باندې ودرېږئ. ټول افغانان تاسې سره ولاړ دي. د پي ټي ایم سره لاس ورکئ. د دغه پارټیانو سره دغه کوم ښکته مقبوضه افغانستان او جنوبي افغانستان کې چې کوم د پارټیانې دي ټولو سره تماسونه ونیسئ. ټول افغانان تاسې سره ودرېږي او همدغه ټیم دی. ځکه پاکستان دومره قرضدار دی چې 2,40,000 هر یو پاکستاني قرضدار دی او 100 لکه پاکستانیان په دنیا کې مهاجر دي. 100 لکه یعنی دا شماره تاسې وګورئ په 2022 کال سروې وګورئ نو هم اقتصادي لحاظ تباه و برباد دی هم سیاه مهربانه کاروبار پکې نشته دی هم پکې سیاه مهربانه دنیا پیژندلی چې دنیا ته ما ته دا ووایه چې په دنیا کې د ټول نه په جیلونو کې چې وګورئ د ټول نه زیات د ډرګ والا به چې هغه به پاکستانیان په چرسو کې به یې نیولي په پوډرو کې به یې نیولي په سړک کې به یې نیولي په پراټ کې به یې نیولي د پاکستان محبسونه به د دنیا د پاکستانیانو نه ډکي که هغه په دې لندن کې تاسې یقین وکړئ چې د ټول نه 2 نمبر کار چې کوي هغه پاکستانیان دي. 2 نمبر د موټرو جنګول انشورنس چرس خرڅول پوډر خرڅول هره لوبه چې دا پاکستانیان کوي. دا د پاکستانیانو وظیفه ده. نو موږ شکر الحمدلله پښتنو ته څوک دغه نه راکوي چې افغانستان کې ډرګ دی او دا دی او پښتانه د ډرګو کار کوي او دا کوي. پښتانه نه کاروبار اخیستی پښتون څه شی وکړي ورشه په قبایلو کې وګوره په خیبر کې وګوره په لنډ کوتل کې وګوره په تورخم کې وګوره په لکاو پښتنو افغانانو دلته کاروبار جوړو همدغه تور ریاست دې طرف ته دروازې بندې کړي او د خپل د رجل سنګ اولاد چې دی د هغې طرف ته وروره بزنس او کاروبار کولاو کړی دلته په لکاو پښتانه بېکاره شو. نو هغه به څه وکړي هغه به څه خوري بچیانو ته به څه شی راوړي خو مجبوره دی چې یا د دوبۍ ویزه ولګوي یا د سعودي ویزه ولګوي لاړ شي هلته او یا دلته یو کاروبار وکړي چارنګه بچیانو ته ډوډۍ راوړي. نو چرس او پوډر او دهشتګردي چې دا د پنجاب ټیکه ده
انسانیت خرڅول، مسلمانی خرڅول، د مسلمانانو په ضد یو کار کول، ایله منډۍ جوړول، شرابخانې جوړول، لوسې جنکۍ راایستل، په شاه فیصل مسجد کې لاندې نایټ کلب جوړول، دا ټول د دې پنجاب د شتګر ادارې کاروبار دی، بل کاروبار دا نه لري. نو زموږ ټول افغانانو پښتنو ته ښکته لرو برو افغانانو پښتنو ته دا ویو چې انشاءالله پاکستان خو به انشاءالله ماتیږي، 4-5 تقسیم کیږي به انشاءالله، او موږ به تاسې به خپله عیسی خپله کومه عیسی چې دا 83 کاله کیږي ناجایزه قبضه یې پرې کړې، دا به انشاءالله زر تر زره ترلاسه کوو. غلط کمنټونه غلطې خبرې مه کوئ. ګوره افغانانو تاسو ته یو خبره کوم، زما طالب سره مبارزه معلومه ده، خلک بیا په پټو سترګو کوي، بیا به میډیا ته راځي یا نه راځي. زه دغه شانې مخامخ ورسره ما خبرې کړي. دغه څومره طالبان چې دي زه پې نیوکې هم لرم، ښه کارونه یې ستایم. د پاکستان په باره کې چې کوم دریځ دی، کومه دغه چې ده بالکل صحیح روان دي. دا زموږ د زړه خبرې کوي. دلته یو راپاسېږي دا خو ډرامه ده. ولې دروغ وایئ؟ ډرامه څه ته وایي؟ هغه مخکې نظام کې چې خلکو د هغې د خلاصون لاره تا سره وه، د هغې لیوانو نه ته څنګه خلاصېدي؟ خو دغه چې ته خلاص کړی نه وې، قسم دی که په 100 کالو کې موږ نور دا اصلي د آیسایي جاسوسان خو هغه و که نه؟ اصلي د امریکایانو جاسوسان خو هغه و که نه؟ چې څوک لاړه په پاکستان ته وتښتېد، څوک لاړه یو دي ته او بل دي ته، ښه خلک مو پکې وو، مګر ښه خلکو ته چا وخت نه ورکوو. اشرف غني صاحب یو بهترین رئیس جمهور و، یو بهترین پوه سړی و، خو چا خبره منله افغانانو ورونو. او دا زه درته دا خلک وایي چې یاره اشرف غني صاحب د امریکې په دغه دا کار وکړو. زه دا ویم چې اشرف غني صاحب ډېر ښه کار وکړو د جنګ سالارانو ټوپک سالارانو سره، ځکه که تاسې یاد شي د امریکې وزیر خارجه 3 ځله هغې عبدالله ته یې ویل چې ته په قلاره کښېنه، انتخابات دغه ګټلي دي اشرف غني صاحب، او دغه مه کوه. خو هغې نه د امریکې خبره منله، نه یې د اشرف غني صاحب خبره منله. په دنیا کې زموږ نوم وشرمو. هلته یو منتخب رئیس جمهور اعلان کېږي، دی ورسره خوا کې بله کوټه کې ځان اعلانوي، ورور صاحب ځان یې په شرمونو وشرمو، افغانستان په شرمونو وشرمو. نو اخر هم امریکایان هم خارجیان هم تنګ شو، او اشرف غني صاحب هم تنګ شو چې دا څه دغه دی. روزانه وروره ملي اردو والا د منځه ځي، روزانه ولس وژل کېږي، روزانه افغانان تباه کېږي. راځه دا حکومت یې طالبانو ته ورسپاره، او ډېر ښه کار یې وکړو. دغه 200-300 چې روزانه زموږ خلک مړه کېده، شهیدانېده، د هغې نه خو قصه ختمه شوه که نه. اقتصاد به هم جوړ شي انشاءالله، د جنو مکتب هم روان دی، دا د جنو مکتبونه به هم انشاءالله مکمل شروع کېږي. تاسې مطمئنه اوسئ. او د ملي بیرغ په باره کې زه تاسې له یو زیری در کوم، زیری انشاءالله دلته اوس ملګري راځي دا خبره کې ما ته ډېر وخت نه دا معلومات و، انشاءالله چې همداسې به کېږي. 100% کې به د افغانستان 3 رنګه ملي بیرغ بېرته پارک لګي. تاسې ټول افغانان ډېر خفه استئ په دې باندې، خو زه تاسې له انشاءالله 100% کې دا ویم چې د افغانستان 3 رنګه ملي بیرغ به بېرته پارک باندې لګي. او که دا کار طالب ونه کړي، طالب ته معلومات ده چې ولس مانه ټول په دې خفه دی، نو طالب دغه د ملي بیرغ چې دا د اتفاق او د اتحاد یو نشاني ده، نو د اتفاق او اتحاد نشاني دي، طالب نه ختموي. په دغه باندې موږ افغانانو زړه کړېږي، زموږ ځورېږو په دې باندې. نو انشاءالله چې ډېر زر ملي بیرغ هم به دا مسله به هم حل شي. ورونو منفي تبلیغات به نه کوو. د اروپا ته چې بعضې خلک راغلي د جلسو کوششونه کوي، د جلوسونو کوششونه کوي، افغانان ورونو دا هغه خلک دي چې پرونه پورې زموږ پوښتنه نه کوله. دلته ما 8 کاله کېږي چې زه مبارزه کوم، 2 کاله 8 کاله. دا تا یو لیدلی چې ما دلته راغلی، زه د ځان په خاطر نه ویم چې دلته یو پروګرام کړی چې یاره دا خلک خو د وطن دپاره یو مبارزه کوي. مفت لګیا دي په ټي وي کې، ټیویانې جوړ کړي، د پاکستان سره هم دښمني، د بل سره هم دښمني. یا ورځ یې زموږ پوښتنه کړې افغانان ورونو. او بیا دا هغه خلک دي چې نه زما ملي بیرغ مني، نه زما افغانیت مني، نه زما رئیس جمهور منلو، نه افغانستان منلو. زه دې سره څنګه په جلسو کې شرط کوم چې ده راته د بل چا بیرغونه راوړي، په جلسو ته یې راوړي. زه یو بیرغ پېژنم، 3 رنګه ملي بیرغ. او انشاءالله موږ به د جلسې جلوسونه به د افغانستان د ودانۍ دپاره کوو. د دنیا نه به غوښتنه کوو چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژنه، افغانستان د پیسې خلاصې کړه. موږ نور جنګ نه غواړو افغانان ورونو. تاسو سره بل لاره څه ده؟ بل جنګ غواړئ، بیا جنګ غواړئ، بیا تباهي غواړئ. ولې دا خپل ولس تباه کوئ؟ ولې دا خپل خلک غر کوئ؟ د طالب په مخالفت کې باید موږ خپل افغانستان وران نه کړو. طالب سره مخالفت هم وي، نیوکې به هم پرې کوو، ښه کارونه به هم ستایو، مګر دا کار مه کوئ چې تاسې چې مهربانه راشئ د طالب په خاطر د خپل شخصي مفاداتو په خاطر باندې وطن ته یو بل جنګ ته لمنه ووهئ، او یو نړیوالو ته زموږ افغانستان وښیئ چې یاره دا ګنې یو وحشي وطن دی. دلته څه ځنې کېږي په دې اروپا کې، دا ټول داسې حقونه خلکو له ورکړي، ښځو له داسې حقوقونه ورکړي دي، یا داسې د حقوقو دا داسې لمبردار دي. په عراق سره یې څه وکړه، افغانستان سره یې څه وکړه، سوریه سره یې څه وکړه، دنیا سره یې څه وکړه، تباهي او بربادي یې ونه کړه.
همدې پښتون کسان مړه کړه دا چا محکمه کو زه درته یو خبره ته کوم زرداد به تاسې پېژنې د حزب اسلامي قماندانو پاټک ماټک به هلته اچولې وطن کې به خلک تنګول هغه ټول خپله قصه خپله کړې ده هغه دلته راځي 10 کاله قید کېږي چې یاره تا په پاټک کې ولته خلک تنګ کړي او دوستم 10,000 طالبان شهیدان کړي 10,000 او هغه له میلر چې دی تمغې لګوي هغې له خارجیان دغه ورکوي مارشلي ورکوي او هغه صحیح آیا دا انصاف دی یو 15 منټه د ګریوان کې لږ سوچ وکړي دا انصاف دی چې یو سړی پاټک اچولی هغه ته په رانیسي 10 کاله قید وله ورکوي هغې ګناه دومره ګناه وه چې هغه 10 کاله قید تېر کړي او بل چې 10,000 مسلمانان یې شهیدان کړي 10,000 د افغانستان بچیان یې وژلي هغه ته تمغې ورکوي هغې ته داسې مهربانه مارشلي ورکوي نو ولې موږ ړانده یو دا خدای سترګې راکړي عقل یې راکړی شعور یې راکړی هېڅکله به موږ د دغه شان د خلکو په دغه لاړ نه شو مخالفت به وي افغانان ورنو خو نو نورې زما دومره خبرې نه وي د مکتب ټیم د ماشومانو اوچتو هم همدغه عمره ټیم مصروفیت ډېرو زما فیسبوکونه پیجونه بندېږي را بندېږي غم مه کوئ انشاءالله زموږ اواز به د یو طریقې نه یو طریقې نه کوشش دا کوئ چې زما نوی پیج زما یې چې د هر څوک چې مبارزه کوي د هغې دا پیجونه فیسبوکونه دا شیر کوئ چې د اواز زموږ بدرګه شي دا مشترکه کار زه ځان دا یوار نه ورکوم زه ګوره هغه سړی یم چې ما د اشرف غني صاحب دپاره ویډیوګانې کولې ما به خپله ویډیو لیدلې چې په 15 ساعتو کې 1 میلیون خلکو په 2 پیجو کې کتل 1 میلیون یعنې دومره د اواز تاسې زما بدرګه خو همدا تاسې وایي را سره نو خبره دا ده افغانانو نو بل یو خبره دا ده چې اوازې خورېږي چې اشرف غني صاحب را روان دی دلته را روان دی هلته را روان دی افغانان ورونو موږ هم غواړو چې افغانان ټول یو ځای شي ټول مشترکه حکومت جوړ شي که اشرف غني صاحب که نورې پوی خلک د هغې د استعدادونو نه موږ کار والو خو فلحال دا خبره نشته دی یو خبره ده چې انشاءالله درې رنګه ملي بیرغ به د افغانستان په ارګ لګي او د طالبانو نه همدا په کلکه غوښتنه ده چې د پی ټي ایم په باره کې خپل نظر او خپل مکمل دغه ورکړي بیان چې د پی ټي ایم حمایت وکړي ځکه چې دی موږ ته اسلام غواړي 45 کاله کېږي پاکستان موږ ته اسلام غواړي چې موږ اسلام ورته رسولی 15 کاله د دې مولیان په بي بي سي کې کېني فضلالرحمانې په افغانستان د جهاد فتواګانې ورکړي هغه انټرویو نشته دی نور که قاضي حسین احمد یو که سراج الحق یو که سمیع الحق یو او که د سمیع الحق دغه اجراز وایي چېړه تا خدای دا راپسې په افغانستان د جهاد فتوې ورکوي چې معلومات نه کېږي چې دا ښځه ده او کنډر دا خبرو نه معلومېږي هغه د ډبګرۍ بېادبي د ما پې اجرا دی نو خبره دا ده چې داسې خلک راځي زموږ په وطن د جهاد فتواګانې ورکوي نو موږ به یې نه ورکوو په پاکستان باندې زموږ حق نه جوړېږي نو ولې دا د جنت لاره یوازې د افغانستان نه تلي دا ځل به د جنت لاره انشاءالله د پاکستان نه وي د پاکستان نه چې څوک جنت ګټي او که هورې ګټي انشاءالله دلته به د خیره خلک ورځي او د دغه ځای نه به جنت ته ورو ته ځان رسوي په الله سپارمه ښه شیبې ولرئ ملګري غوښتنه کوي د دغه زما سره وخت نشته دی د مکتب ټیم دی بیا به رضالایب بیا به رضالایب زنده‌باد لر او بر یو افغان جوړېږي به یو لوی افغانستان انشاءالله د افغانستان درې رنګه بیرغ به په ټک باندې لګېږي او د طالبانو سپین بیرغ د فتح بیرغ د اسلام بیرغ به انشاءالله په اسلام آباد باندې لګو او اسلام به دې ته موږ ښیو چې اسلام سره کم دی